افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. سلامونه نیک هیله احترامات هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمن وي. دوستانو د نن ورځې درس کې بې قاعده ویربونه ګردانو. نن دا وایو چې څنګه کولی سو بې قاعده ویربونه ګردان کړو. Verben konjugieren onregelmäßig. د بې قاعده ویربونو ګردان. ښه دوستانو، لومړي سر کې ما sprechen verb راخیستی ده. sprechen معنا خبرې کول. دا لومړی راځو له شخصي ضمایرو سره یې ګردانوو، بیا یې په جملو کې استفاده کوو. Ich spreche زه خبرې کوم. Du sprichst ته خبرې کوې. Sie es spricht هغه نر یا هغه ښځه یا هغه بېجانه خبرې کوي. Wir sprechen موږ خبرې کوو. Ihr spricht تاسې خبرې کوئ. Sie sprechen هغوی خبرې کوي. اوس راځو په جملو کې استفاده کوو. مخکې له دې نه چې جملو کې استفاده کوو دوستانو تاسو ته یادونه کوم هغه دا چې لکه څنګه چې موږ وویل چې بې قاعده ویربونو ګردان، یعنې دا داسې خاص اصول او قوانین نه لري چې په هغو اصول او قوانینو باندې ولاړ سو او ګردان یې کړو. او قاعده لرونکي ویربونه چې وو هغه مخکې درس ویلی ده، کولی شئ هغه ویډیو وګورئ. هغوی نه دغه ان کټ کېده او نور له شخصي ضمایرو سره ګردانېده چې هغه اصول یې درلودله. او داسې دا هېڅ اصول نه لري. دلته ګوره له ایخ سره په دې شکل باندې ګردانېږي، له دو سره په دې شکل باندې ګردانېږي. دغه ای چې ده په ای باندې بدله سوې ده، همداسې دلته او همداسې دلته، یعنې خاص قاعده نه لري، بې قاعده ویربونه دي. راځو اوس جملو کې استفاده کوو. Die Sätze جملې. Ich spreche perfekt پښتو. زه په مکمله توګه په پښتو باندې خبرې کوم. Du sprichst sehr gut Deutsch. ته په الماني باندې ډېرې ښې خبرې کوې. Er spricht دری. هغه په دری خبرې کوي. Wir sprechen Deutsch in die Schule. موږ په الماني ژبه خبرې کوو په مکتب کې. Spricht er English. آیا تاسې په انګلیسي خبرې کوئ؟ پوښتنه ده. Warum sprechen Sie nicht. ته ولې خبرې نه کوې؟ یو چا ته وایي چې ولې خبرې نه کوې. Warum sprechen Sie nicht. ته ولې خبرې نه کوې؟ ښه دوستانو، دلته بل ویرب ده چې ای په ای باندې تبدیله شوې ده. پرسونل پرونومن شخصي ضمیر دي دلته، او دلته لیزن. لیزن معنا ویل، لکه درس ویل داسې. نو دا راځو ګردانوي له شخصي ضمایرو سره. Ich lese زه یې وایم. Du liest ته یې وایې. Er sie es liest هغه نر یا هغه بېجانه یا بېروحه وایي. Wir lesen موږ یې وایو. Er liest تاسې یې وایې. Sie lesen هغوی وایي. دلته که تاسې فکر وکړئ دوستانو، دغه ای چې ده دا په ای باندې دلته بدله شوې، په ای او ای باندې تبدیله شوې ده. راځو جملو کې استفاده کوو. Die Sätze جملې. Ich lese die Zeitung. زه اخبار وایم. Du liest English Buch. ته د انګلیسي کتاب وایې. Er liest ein Buch. هغه یو کتاب وایي. Wir lesen قرآن کریم. موږ قرآن کریم وایو. Warum liest er Deutsch. ولې هغوی الماني وایي. په بښنې سره دلته یو سوالیه ورکړئ، دا پوښتنه ده. Warum liest er Deutsch. ولې هغوی الماني وایي. Sie lesen Deutsch. هغوی الماني وایي. راځو ادامې ته دوستانو. دلته یو شمېر ویربونه دي چې په هغوی کې ا په ای په ای باندې تبدیلیږي. ای په ای باندې تبدیلیږي، لکه ایسن. ایسن معنا خوړل. راځو له شخصي ضمایرو سره ګردانوو او بیا په جملو کې استفاده کوو.
Ich esse, du isst, sie es isst, wir essen, isst، زیزی احسان. اوس راځو جملو کې استفاده کوو. دلته دوستانو که تاسو فکر کړی وي دغه ایس ده دا په ای باندې بدل شو. اوس راځو جملو کې استفاده کوو. ich esse Reis، زه وریجې خورم. isst du Nudeln، آیا ته مکروني خورې؟ isst کباب، هغه کباب خوري. wir essen Obst، موږ میوه خورو. isst Pizza، تاسې پیزا خورئ. was essen Sie، تاسې چای خورئ؟ پوښتنه ده. یا هغوی چای خوري. was essen Sie، هغوی چای خوري. دوستانو که تاسو فکر کړی وي ما جملې ډېرې وړې جملې راخیستې، لامل یې دا ده چې موږ تاسو تر اوسه پورې د یو سطح کې یو، همدا بسنه کوي همداسې اسانه جملې تر څو په درس باندې پوه شو، په ګرامر باندې. راځو ادامې ته. ښه دوستانو یو شمېر ویربونه دي چې په هغوی کې ا په ا املاوټ باندې بدلیږي، لکه شلافن. شلافن معنا خوب کول. دلته دغه ا چې داسې کله شخصي ضمایرو سره ګردانوو په بعضو کې په ا املاوټ باندې بدلیږي. پرسونل پرونومن ich schlafe، du schläfst، sie es schläft، wir schlafen، schlaft، sie schlafen. ښه دوستانو اوس راځو په جملو کې استفاده کوو. دلته که تاسو ورته فکر سوی دغه ا چې ده دا په ا املاوټ باندې بدله شوله، یعنې په بعضو کې یو رقم بعضو بل رقم. دا بقاعده ویرب ده، نو ځکه له بعضو سره دا په ا املاوټ باندې بدله شوله، بعضو کې نه ده بدله شوې. راځو جملو کې استفاده کوو. ich schlafe 8 Stunden in der Nacht، زه په شپه کې 8 ساعته خوب کوم. wie viele Stunden schläfst du in der Nacht، ته په شپه کې څو ساعته خوب کوي. schläft im Sofa، هغه په کوچ کې ویده کېږي. wir haben heute nicht geschlafen، مونږ نن نه یو ویده سوي، یا مونږ نن خوب نه ده کړی. schlaft den ganzen Tag، تاسې ټوله ورځ ویده یئ. warum schlafen Sie nicht، هغوی ولې نه ویده کېږي. دلته دغه زی چې ده دا وړکی ده، کله د زی اس چې وړکی وي نو بیا جمع معنا ورکوي، هغوی ورنه هدف ده. warum schlafen Sie nicht، هغوی ولې نه ویده کېږي. ښه دوستانو دا و د نن ورځې درس. که کومه پوښتنه، انتقاد او پیشنهاد لرئ کولی شئ د کومنټ لارې راسره شریک کړئ. تر بیا بل درسه ښه او خوشحاله وخت. د الله په امان.